أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود بسم الله الرحمن الرحيم سورة هود آیت نمبر 4 د ابراهیم علیه السلام قصه روانه وه. موږ تاسو ویلي وو چې ابراهیم علیه السلام ته ملایکه د انسانانو په صورت په شکل باندې راغلل. ابراهیم علیه السلام ګمان وکړو چې دا میلمانه دي، نو دوی ته یو کباب شوی خوسی یا ګوساله کباب شده برشا ورد. کله چې د میلمنو لاس ولیدل چې هغه د خوراک ته لاس نه اوږدوي، نو له دوی نه احساس د ویرې وکړو، په زړه کې ویره جنې محسوس کړه چې اسې نه دا به دشمنان دي، ما د قتل اراده به لري، د غلا اراده به لري. ملایکه پې باندې پوه شول چې دا کس موږ نه ویرېدو. هغه ورته وویل وایي موږ چې یو، موږ د الله تعالی له طرف نه ملایکه یو، موږ خوراک نه کوو او موږ دا قوم لوط ته رالېږل شوي یو چې هغه تباه کړو، هغه هلاک کړو. د ابراهیم علیه السلام بیبي ولاړه وه، ساره بیبي. هغه چې کله په دې باندې پوه شو چې دا خبره د ویرې نه ده، دا ملایکه دي، هغه په خندا شوه. د ملایکه و د بچي خوش خبري ورکړه چې الله به تا ته په دې تیر عمر بچی درکوي، اسحاق به نومیږي، بیا به اسحاق ته بچی ورکړي، ورپسې یعقوب به نومیږي. هغه بیبي وویل وایي دا ناشنا خبر ده، په دې تیر عمر او دا بوډا خاوند ما ته به الله بچی راکوي. ملایکه ورته وویل وایي ته د الله په فیصله کې تعجب کوې، په تاسې اهل بیت باندې د الله رحمتونه دي، د الله برکات دي. نو چې په چا چې د الله رحمت او د الله برکت نازل سي، هغه بیا تیر عمر ځوان عمر نه غواړي، بیا په هر وخت کې الله قادر ده چې دته بچی اولاد دا ورکړي. اوس قصه دیجې ته راورسېده. ابراهیم علیه السلام چې کله پوه سو چې دا ملایکه دي، له دې نه ویره نه ده په کار، دا د دښمني او د قتل د غلا اراده نه لري، دا خوراک له دې نه کوي چې دا ملایکه دي، دته اطمینان راغی. اوس یې بیرته د قوم لوط په حق کې ورسره بحث شروع کړو. هغه لوط علیه السلام هغه د ده وراره و یا د تره زوی و، او هغه لوط علیه السلام له ده سره له عراق نه راغلی و. ابراهیم علیه السلام چې په عراق کې دعوت و تبلیغ شروع کړو، بیا یو خپلې بیبي ایمان پرې راوړ، ساره بیبي، او یو دا لوط علیه السلام. بیا چې ابراهیم علیه السلام نمرود اور ته خطا کو، الله تعالی نجات ورکو. ابراهیم علیه السلام ورته ویل زه نور له تاسې نه هجرت کوم د خپل پروردګار طرف ته. له عراق نه راووتل، راغی شام ته، خپلې کنعان کې واړول ابراهیم علیه السلام. دا لوط علیه السلام خپل وراره هغه فلسطین ته ولېږل. فلسطین سره پخوا کې یو ښاریه ده د صدوم په نامه، چې ته به دغه صدوم خلکو ته دعوت و تبلیغ کوې. هغه قوم کافران هم ول، ظالمان هم ول، او بیا لیواتت هم د دوی کار و چې له دې سړو نه خپل قضای شهوت پوره کوي، لالکانو نه خپل قضای شهوت پوره کوي. دا نن سبا چې هم جنس باز ورته وایي، دغه بلاګان ول. نو الله تعالی نور په هغو عذاب نازلول. دلته دا لوط ابراهیم علیه السلام ته اطمینان راغی چې دا خلک ملایکه دي، د ما د وژلو اراده نه لري. نو په قوم لوط کې ورسره باس شروع. ورته ویل وایي تاسې قوم لوط کې که 50 کسه مؤمنان تاسې یو قوم هلاکوئ؟ وایي نه. وایي که 20 نفره مؤمنان تاسې هلاکوئ؟ وایي نه. وایي که 10 وایي نه. وایي که 15 وایي نه. وایي که یو مؤمن په یو قوم کې تاسې هلاکوئ؟ وایي نه. وایي نو هلته خو لوط علیه السلام مسلمان ده کان، څنګه تاسې دا کاري هلاکوئ؟ ملایکه ورته ویل وایي له دې خبرو نه تیر شه ابراهیمه، دې کې باس مه کوه، په هغو باندې د الله تعالی عذاب راغلی، هغه به هلاکیږي، دا عذاب نور نه دفع کیږي، د الله فیصله نه دفع کیږي. او که ته د لوط علیه السلام خبر کوې، هغو ته به الله نجات ورکوي، د هغو د نجات ترتیب شوی ده، هغه به له د عذاب نه بچ کیږي، هغه او مؤمنان د اهل د ده هغه به بچ کیږي. اوس دا خبره کوي. فلما ذهب کله چې لاړ عن ابراهیم له ابراهیم علیه السلام نه الروع دا ویره، ترس، خوف. روع اجوفی واوی ده، راع یروع روعا، ویری توایی، خوف توایی، ترس توایی.
کله چې ابراهیم علیه السلام نه دا ویره لاړه وجاءته البشرا او د تراغله خوش خبری دی بچی خوش خبری راغله یجادلونا د بیا مباحثه کوله جادله یجادل مجادله مباحثه مناظره د بیا مناظره کوله لمونږ سره فی قوم لوط په حق د قوم لوط کې د لوط علیه السلام په قوم کې چې دا ولې هلاکوي په هغې کې خو لوط علیه السلام مؤمن ده د هغو په حل کې بچیان لورګانې هغه مؤمنان دي نور ډېر مؤمنان دي ان ابراهیم یقینا دا ابراهیم علیه السلام چې ده لحلیم دا ډېر حلیم ده حلیم دا وزن د فعیل ده حلم دا دې ته وایي چې د چا په تا ظلم کړی یو چا په تا ظلم کړی او ته په قدرت هم پیدا کې او ته پې ظلم ونه کې په دې خپل بدل په خپل انتقام کې تاخیر وکې حوصله وکې دې ته حلم وایي لکه اوس مثال بچي یو غلط کار وکړو ته ښه قدرت لري دې بچي ته جزا ورکې خو تا حوصله وکې جزا ورنکې سزا ورنکې دې ته حلم وایي دا ابراهیم علیه السلام هم داسې و ابراهیم علیه السلام تر اخیر هم داسې دعا نه ده کړې چې یا الله دا قوم تباه کړي دا دعا ابراهیم علیه السلام نه ده کړې او سره له دې تر ټولو د ډېر تکلیفونه تیر کړي له عراق نه اور ته خطا کو راووتل هغو خلکو ته هم دعا نه ده کړې بد دعا چې یا الله ټول تباه کړي دا یې نه دي ویلي بیا چې راغی کنعان ته له کنعان نه بیا لاړ ترک ته حران په نامه په ترک کې یو ځای ده له حران نه بیا لاړ فلسطین ته الخلیل یو ښاریه د ابراهیم علیه السلام په نوم یادېږي بیا له الخلیل نه مصر ته لاړ له مصر نه بیرته شام ته راغی یعنې دا هر سفر یې 1000 کیلومیټره دومره مسافت راځي هر ځای ظالمانو له ده سره ظلم کړی یوه ته هم بد دعا نه ده کړې داسې حلیم بنده و له چا نه خپل بدل نه اخیستل حلم دې ته وایي خپل بدل خپل انتقام له چا نه اخلي ان ابراهیم لحلیم خامخا دا ابراهیم علیه السلام ډېر حلیم و تأخیر فی الانتقام کول عفو کوله اواه دا مبالغه ده لکه ذراب اواه هغو چاته وایي چې له ځان سره ناست او خپل خطاګانو باندې سوچ کوي فلان وخت کې داسې خطا درنه وسوله بیا په دې خپل خطا باندې او اوه وکې افسوس وکې ندامت وکې داسې بنده ته اواه وایي چې په خپلو خطاګانو ډېر افسوس کوي ډېر ندامت کوي دا ابراهیم علیه السلام چې اواه دا ډېر افسوس کوونکی و ډېر خفه کېدونکی و بسیار خفه شونده بود به خطاهای خود منیب الله تعالی ته رجوع کوونکی و اناب ینیب انابتا فهو منیب باب د افعال رجوع کوونکی با الله تعالی بسیار رجوع کننده بود کله چې ابراهیم علیه السلام دا مناظره شروع کړه چې دا قوم لوط ولې تباه کوئ په هغې کې خو لوط علیه السلام مسلمان ده د هغو بچیان د هغو لورګانې نور مؤمنان دي ټول خو لله به کافران نه دي ملائکه ورته ویل یا ابراهیم ای ابراهیم علیه السلام اعرض عن هذا اعرض تیر شو عن هذا لدې خبرې نه لدې مناظرې نه چې قوم لوط ولې هلاکېږي لدې خبرو نه تیر شه انه یقینا شان دا ده قد جاء امر ربک راغلی ده د تا د پروردګار امر د تا د پروردګار فیصله امر العذاب راغلی دا اوس نه دفع کېږي و انهم او یقینا دا قوم لوط چې ده آتیهم دوی ته راتلونکی ده عذاب داسې عذاب غیر مردود چې هغه نه ده واپس کېدونکی مردود صيغه دي مفعول لرد يرد ردا فهو راد والمفعول به مردود واپس کول راد واپس کونکی مردود واپس شده وانهم او دا قوم لوط سده آتیهم دی تراتلونکی دا عذاب دسی عذاب غیر مردود ساغه واپس کیدونکی نه ده په دې کې مناظره مکوه دا خبرې پرېږده په دغه جي کې خو د دې خبرې وضاحت نه ده کړی چې ملایکه و دته اطمینان ورکو چې قوم لوط به موږ لوط علیه السلام او مؤمنان دا به موږ بچ کوو په نورو ځایو کې چې دا قصه راسي بیا دا وضاحت هم ورسره کړی چې لوط علیه السلام او د ده بچیانو لورګانې او نور مؤمنان په دې قوم کې هغه به بچ کېږي دا پاته خلک به تباه کېږي تر همدې جې پورې بس ده په دې کې د ابراهیم علیه السلام مدح او صفت وشو چې هغه چې کله اطمینان و سکون ورته راغی نو بیا یې د لوط علیه السلام د قوم په حق کې مباحثه وکړه او دا هم د ده دلیل و د دې خبرې چې په ابراهیم علیه السلام کې حلم رحمت او شفقت دا ډېر زیات و د خپل وراره هغه غم ورسره و د هغو په حق کې مناظره وکړه مباحثه وکړه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
یا الله د قرآن کریم دا ترجمه او تفسیر خپل حضور کې قبول او منظور کې. که څه زیادت و نقصان شوی ته موږ ته معافي وکړې. یا الله سینیم په قرآن باندې روښانه کړې، اعمالم په قرآن باندې جوړ کې، په حاضر جمعیت باندې فضل و رحم وکړې، بچیان لورګانې راته نیکان صالحان کې. یا الله له بدو اخلاقو، له نفاقو، له شقاقو، له اختلاف نوم وساتې. په اسلامي ملکونو کې امن و امان اسلامي نظام قایم کې. بندیان د اهل اسلام په خیر عافیت سره کورونو ته راولې. یا الله د دوی په راتلو سره د دوی پلرونه، میندې، ورونه، خپلوان، دوستان، ملګري، انډیوالان، ټول مسلمانان د دې په راتلو خوشحاله کې. یا الله کافران ظالمان چې په مسلمانانو ظلم کوي، خصوصا په هند کې دارنګه په نورو ملکونو کې ته دا کافران هلاک تباه برباد کې. یا الله مسلمانانو ته دوی له ظلم نه نجات ورکې، په حاضر جمعیت باندې فضل و رحم وکړي، کورونو کې بیماران الله د صحت عافیت ورکړي. الله تعالی هم د حاجتونه له خپلو خزانو چې پوره کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه.